له کلونو وروسته یې زده کوونکي د سرپناه او نورو اسانتیاوو برخمن کیږي او په ارام چاپیریال کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نورستان مرکز پرون اړوند ګوشت سیمه کې هغه ابتدایي ښوونځی دی چې اوږده موده یې زده کوونکو په ویجاړیو کې له شنه اسمان لاندې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو او له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وو. تازه د نورستان ولایت پوهنې ریاست او دغه ولایت قومي شورا په ګډو هڅو یاد ښوونځی د پوهنې وزارت له داخلي بودیجې په اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په اړه یې د نورستان د پوهنې رئیس په خپلو خبرو کې وایي مکتب د پوهنې ریاست د داخلي بودیجې نه یعنی پوهنې د وزارت د داخلي بودیجې په امکاناتو باندې تر 12 لکه یعنی تر 1.5 میلیونه پورې موږ ویلو چې دا مکتب په تعلیماتي چارو کې لګښت راغلی د دې دیوال او په څنګ کې نور کارونه ترسره شوي خو د دغه مکتب لا موږ تاسې اړتیا لرو په څنګ کې نور تعلیماتي برخې ولرو د راتلونکي لپاره لا نور بودیجه به دلته مصرفیږي او دغه مکتب ستونزو او مشکلاتو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. د یاد ښوونځي ګټې ته په سپارلو په راجوړو شوو مراسمو کې د نورستان مرستیال والي وویل په نورستان کې به ټول هغه تعلیمي مراکز بیا له سره ترمیمېږي چې په تېرو 20 کلونو کې تخریب شوي دي او زده کوونکي د باد باران له امله د زده کړو له خنډ او ځنډ سره مخامخ کیږي. خوشحاله یو چې نن موږ د پارون مربوط کلی کوش کې راغلي او دلته د یوې متوسطه چې ترمیم شوې د هغې افتتاح وکړه. د کوش شورا نه موږ ډېره مننه کوو چې په دې کې ډېره همکاري کړې ده او لله الحمد اسلامي امارت د هیواد هر ګوټ ته د رسېدلو کوشش کوي. د نورستان خاص کر کومې غرنۍ علاقې دي لرې علاقې دي شرقي نورستان دی غربي نورستان دی د تعلیم مراکز به ټول انشاءالله فعالیږي ترمیمیږي به او د سره به جوړیږي. په دې رابطه د اسلامي امارت هوډ بیخي مستحکم دی. ځایي خلک وایي خوښ دي چې د راتلونکو نسلونو د ښې روزنې لپاره ورته منظم ښوونځی جوړ شو. په ویانیو اوږده موده یې تنکیو ماشومانو په زده کړیز بهیر کې ستونزې ګاللې دي او له ډېرو یې د ښوونځیو نشتون له امله زده کړې په نیمایي کې هم پاتې شوي خو له دې وروسته به دا هر څه د پام وړ بدلون وکړي. او دا زموږ د خوش مکتب ابتدایه مکتب ده موږ مخکې ډېر ستونزې او مشکلات درلودې چې د باران د وجې نه یا د صنفونو د لوازمو د وجې نه موږ درسونه سم نه ورکول کېده او شاګردان تقریبا زموږ ډېرو 180 تر 200 شاګردانو پورې شاګردان او اوس هغوی دپاره زمینه هم برابر کړې ده. موږ سره اسلامي امارت دا همکاري کړې همدا چهاردیوالګانې همدا لوازمات او دا قالینونه او دا موږ ته اوس لاسرسی شوي دي. لله الحمد دې مکتب جوړېدو سره ډېر سهولتونه برابر شو لکه چوکۍ میز اتاقونه. پخوا چې دی دلته مکتب دومره اساسي نه وه بعضې به شین اسمان لاندې به درسونه ویل او اوس چې دی دغه سرپناه مې جوړ شوه ښایسته ښکلې مکتب ده تاسې وینئ. د یادونې وړ ده چې دا مهال د نورستان ولایت په مرکز او 9 ولسوالیو کې د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د 22 ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي چې ژر به یې کارونه بشپړ او دروازې به یې د زده کوونکو پر مخ خلاصې شي. سحر ګل احساس امید راډیو نورستان.